حقوق العباد کې دا هم شامل دی چې د چا نه د قرضه وخستې وي د هغې د قرضې ادا کولو کوشش کوي چې څو پوره هغه قرضه تو ته چا معاف کړې نه وي یا قرضه تو یو کس ته ورسولې نه وي هغه پوره تو ته قرضه کله نه معاف کېږي دا د بنده حق دی د الله تعالی حق خو نه دی الله تعالی حق د توبې په ذریعه باندې هم معاف کېږي الله تعالی په خپل فضل کارانو سره هم معاف کولی شي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د یو روایت نقل کوي فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال مطل الغنی ظلم د مالدار سړی ټال مټول کړل دا بالکل ظلم دی مالدار سړی سره ریپی وي خدای بیا یو کس ته وایي چې ته صبور وشه یا ته بل هفته باندې روشه یا ته په بله میاشت کې روشه یا بل کول ته روشه داسې هغه ته ټال مټول ورکول هغه په چکر کې اچول نو دا ظلم دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه ته د ظلم نه ویلي دي نو دا قرضه دا یو دومره غټ حق دی چې بغیر به ادایګي نه قرضه ته معاف کیږي نه یا هغه قرضه ادا کوي یو اکاس ته قرضه معاف کوي حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام روایت نقل کوي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمای یغفر للشهید كل ذنب الا الدين شهید چې هغه د الله تعالی په لیار کې خپل زون مول هر شي الله تعالی باندې قربان کو زون ټوکړي ټوکړي وچوي زون ختم کو زون د الله تعالی په لیار کې ورکو الله تعالی د انسان هر ګناه معاف کوي الا الدين خو قرضه نه ورته معاف کوي قرضه یو داسې عبادت دی داسې د بنده حق دی چې هغې ادایګي ضروري ده بغیر به ادا کولې نه دا کله هتو ته نه معاف کېږي کسی دا دومره غټ حق دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله الله تعالی مالی غنیمت کې وسعت وکړه نور شی نه کړه بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کله داسې جنازه وروغله الله بیا د پوښتنه وکړه چې په ده باندې د چا قرضه شته که نه که چیرې قرضه وه نبي علیه السلام ورته چې دغه قرضه زه ادا کوم او چې کله بیا په دا نه مخکې حالات و چې د مال غنیمت نه دومره وسعت نه ورته بیا نبي علیه الصلاۃ والسلام پوښتنه کړه چې په ده باندې د چا قرضه شته که نه خلک ورته چې قرضه شته پې بیا د یخ کس جنازه نه کړله صحابه کرام ته چې تو جنازه د دغه وکړي نو که څه که چیرې دغه د بنده غټ حق نه وای نو نبي علیه الصلاۃ والسلام کله هم د ده نه مخ نه راولی نو دغه نه اندازه لګیږي چې دغه قرضه د بنده دومره غټ حق دی چې دغه ادایګي په انسان باندې ضروري ده نو دا د بنده د حقوق نه یو حق دی چې د چا په تو باندې قرضه وي بیا په چار دو چې هغه قرضې د ادا کولې اسباب ځون ته مهیا کړه د هغې کوشش کا بیړه پې کا په غفلت کې خلق ما چوه لاپرواهي ما کا ټال مټول ما کا بلکې د یو حق دی حق ورته ادا او چې کله نه وي در سره باز په صحیح طریقه باندې یخته ټیم وشایه چې په دغه ټیم باندې تو ته زه خپله قرضه حواله کوو نو الله تعالی د مستوس ټول ته د بنده په حقوق باندې د عمل کړو توفیق نصیب